بسم الله الرحمن الرحیم. د هرات ملي ټلویزیون درنو قدرمنو لیدونکو په سلامونه مو هرکلی کوم. نن څلورنۍ چهارشنبه د 1445 هجري سپوږمیز کال د جمادی الاولی میاشتې 15 نیټه ده چې د 1402 هجري لمریز کال د لندۍ میاشتې 8 نیټې سره سمون خوري. په سر کې د څو خبرونو سر ټکي. ایران ته د ریاست الوزرا د سفر وروسته له دغه هیواد څخه د جبري کډوالو راستنېدو وکمیدل. په هرات کې د افغان ترک لیسو زده کوونکو علمي او فرهنګي نندارتون پرانیست. د ټولګټو ریاست له لوري د مالان پله د پخولو چارې پیل. اوس هم ستاسو پام راړوم بشپړ خبرونو ته. زه محمد ولی عمر یم. د هرات د مهاجرینو د چارو ریاست مسؤلان وایي چې ایران ته د ملا عبدالغني برادر له سفر وروسته له دغه هیواد څخه د مهاجرینو د جبري ایستلو بهیر کم سوی دی. د دغو مسؤلانو په وینا په تیر یو میاشت کې له ایران څخه شاوخوا 45,000 د اسلام کلا پولې څخه هرات ته داخل سوي دي. په ورته وخت کې له ایران څخه راستنه سوي شمېر کډوال هیله لري چې په هیواد کې دننه د کاري فرصتونو په برابرولو سره به له هیواده بهر کډوالۍ ته هډ نه سي. نور حال په چمتو کړی راپور کې. د اسلام کلا په مرز کې د مهاجرینو د چارو ریاست مسؤلان وایي چې په تیره یوه اونۍ کې شاوخوا 11,000 کسان هرات ته داخل سوي دي. د مسؤلانو په وینا ایران ته د ریاست الوزرا د اقتصادي مرستیال له سفر وروسته له دغه هیواد څخه د کډوالو د جبري ایستلو بهیر کم سوی دی. هر قدر افغانی که از کشور ایران به تایید کمیته ها و وزارت مهاجرین آمادگی کامل داره برشان. هیچ مشکلی ما نداریم. انشالله به مشکل تک تک افغانهای ما که از کشور ایران رد مرز میشه ما رسیدگی میکنیم، مشکلشان مرفوع میکنیم. دی ورځ تقریبا دغه داوطلب او اجباري تقریبا د 2,000 په شاوخوا کې د ایران د ښار ریاست کی او کوم چې په پاسپورت په ویزو باندې سي دا تقریبا د 2,000 په شاوخوا باندې دوخه تګ را تک 2,000 دوخه په داسې اندازه باندې د ایران د خام 2,000 شاوخوا بیرته افغانستان ته راځي. دغه مسؤل په دوام کې وایي چې د اسلامي امارت د رهبرۍ د فرمان پر بنسټ په د یاد ولایت کې له پولې د راوښتو کډوالو د ستونزو د حل لپاره بیلابیلې کمیټې جوړې سوي دي. اووه کمیټې چې هغوی فعال شوې او په هغوی کې یوه کمیټه د ثبت و راجستر کمیټه ده چې هغوی هلته د دې مهاجرو دپاره استقبال و راجستر او بایومتریک کوي او بله کمیټه هلته د مالی کمیټه ده چې هغه بیا د دې کډوالو سره کومک کوي او بله کمیټه د اسکان موقت وله چې هغوی هم ترتیب نیولی دی د اسکان موقت دپاره ځای تعیین سوی دی. که چیرې داسې کیږي لکه په نورو بارډرو چې داسې بیروبار جوړیږي نو دلته په دې سیمه کې هغه کمیټې ټولې د آمادګۍ په حال کې دي ورته. په ورته وخت کې د پولې هاخوا یو شمېر مهاجرین د اسلامي امارت له لوري د ورکړل سوي خدمتونو هرکلی کوي او هیله لري چې په هیواد کې دننه د کاري فرصتونو په برابرېدو سره به بیا بهر ته مهاجرت ونه کړي. نمیخواست خودم از نیمی دولت نیمیست که کار با ما محیط کنه که بیادر ما کار کنیم نیمشار خود کار کنیم تا امانت ایرانی رو کشیده خود ما نیمشار خود بکشیم. از این کده که در ملک مردم آواره شویم و در ملک مردم مزدوری کنیم به خاطر در پا یک لقمنان خود از این کده چرا در وطن خود همو منت نکشیم همو زامت نکشیم در وطن خود که فامیل خود یک جا یک لقمنان پیدا نکنه. دا په داسې حال کې ده چې د هرات د مهاجرینو چارو ریاست د مسؤلانو په وینا په تیر یو میاشت کې څه باندې 45,000 کډوال له ایران څخه د اسلام کلا بندر له لارې افغانستان ته اوښتي دي. په هرات کې د افغان ترک لیسو د زده کوونکو علمي او فرهنګي نندارتون پرانیستل سو. په دغه نندارتون کې څه د پاسه 150 علمي پروژې د 2 ورځو لپاره د لیدونکو لپاره نندارې ته وړاندې سوي دي. نور حال په راپور کې. په هرات کې د افغان ترک محصلینو علمي او فرهنګي نندارتون پرانیستل سو.
دغه 2 ورځنی نندارتون د دغه ښوونځي د زده کوونکو په نوښت او علمي پروژو له څه باندې 150 غرفو سره جوړ سو. د هرات ولایت د پوهنې ریاست مسؤلان له دغه نندارتون څخه د لیدنې پر مهال د ښوونځي د زده کوونکو پر لا زیات ملاتړ ټینګار کوي. به حد بسیار کافی ما این پشتیبانی میکنیم و پشتیبان این مسائل بودیم و ما این کوشش میکنیم که همچون نمایشگاه‌های در سطح تمام مکاتب و مدارس خود داشته باشیم به خاطر ارتقای ظرفیت‌ها و استعدادهای شاگردان. په همدې حال کې د دغه نندارتون تنظیمونکي وایي چې په دغه نندارتون کې علمی، هنری، فرهنگی او مسلکی پروژې ایښودل سوي دي. همانطور که گفتیم ما در بخش‌های مختلف علوم مانند فیزیک، کیمیا، بیولوژی و در بخش‌های هنر و حرفه همچنان پروژه‌های متفاوتی داریم که در این نمایشگاه توسط شاگردان ما به نمایش گذاشته شده است. یو شمېر زده کوونکي چې په دغه نندارتون کې له خپل نوښتونو سره برخه اخیستې وه د هېواد د پوهنې له مسؤلینو څخه د علمي ودې او پرمختګ په لاره کې د لا زیاتو مرستو غوښتنه وکړه. انگیزه ما این بود که وقت یک شرکت صنعتی مثلا به افغانستان تأسیس میشه یا درست میشه یا مثلا قالب نیاز داره، مثلا برای یک کفش مثلا چی قالب اولیه میسازن، قالب باید آلومینیوم باشه. بعد قالب ارائه میکنن به کشور ایران، مثلا کشور پاکستان، کشورها مجاور افغانستان. بعد 4 5 قیمت گمرک میخوره تا که میای وقتگیر هست و خیلی مشکلات برای تجار روبرو میشه. ولی ما میتونیم به اندک پول، به اندک زمان میتونیم ما داخل افغانستان هم درست کنیم. در اینجا ما داریم به حساب بند برق آبی. این مدت زمان از این 1.5 ماه بوده که ما طی پروسه که داشتیم کار کردیم بالای از این. د یادونې وړ ده چې په هرات کې د افغان ترک لیسه هر کال د خپلو زده کوونکو د نوښتونو او علمي لاسته راوړنو نندارتون جوړوي. د هرات د فواید عامې ریاست لخوا د مالام پله د سړک د پخه کولو او د دې سیمې د غاړو سړکونو د پخولو چارې پیل سوي. دا سړک په وروستیو کلونو کې د خرابېدو له امله د دې سیمې د اوسیدونکو لپاره په یوه ننګونه بدله سوې ده. د دغه سړک د جوړولو لګښت د ګذرې او انجیل ولسوالۍ د ښاروالۍ له بودیجې څخه ورکړل سوي دي. په 200 الفاروق الاردو کې د ډي سي ټوپونو د ترمیم چارې ترسره سوي. د 200 الفاروق الاردو د لومړۍ لوا اړوند د ډي سي ټوپ چې د پخوانۍ ادارې پر مهال غیر فعال سوي وه بیرته ورغول سوه او د پورته ذکر سوي قراردو په ورکشاپ کې د کارونې لپاره چمتو سو. د ډي سي ټوپ چې د یاد قراردو په ورکشاپ کې ترمیم سوی و نن د لومړۍ لوا ډیپو ته انتقال شو. د هرات د اج او اوقافو ریاست مسؤلانو باختر اژانس ته وویل چې په روان کال کې د سوداګرۍ د سکتور له تفاهم لیک څخه دغه ریاست 4 میلیونو 900,900 افغانۍ عواید لرل چې د بانکي اعلامیو له مخې د کرایه کوونکو لخوا بانک ته سپارل سوي. د یادونې وړ ده چې 33,249 کیلوګرامه غنم د هرات سیلو ته د کرایهدارانو لخوا لیږدول سوي او د رسولو رسید د کرایهدارانو په کرایه ثبت سوي دي. محترمو لیدونکو، اوس هم ستاسو پام راوړم د سبا ورځ د هوا اټکل. ګرانو دوستانو د ما سلامونه ومنئ، شپه مو په خیر. اوس هم پاملرنه وکئ د سبا ورځې د هوا اټکل. پنجشنبه هرات ښار نیمه وریځ الوار درجه 12.3، غوریان نیمه وریځ الوار درجه 14.2، کروخ لمر الوار درجه 14.2 او پشتون زرغون لمر الوار درجه 18.6. اوس هم یو ځل بیا د څو خبرونو سرټکي. ایران ته د ریاست الوزرا د سفر وروسته له دغه هیواد څخه د جبري کډوالو راستنېدو کمیدل. په هرات کې د افغان ترک لیسو زده کوونکو علمي او فرهنګي نندارتون پرانیست. د ټولګټو ریاست له لوري د مالان پله د پخولو چارې پیل. درنو قدرمن لیدونکو، دا و د نن شپې خبرونه چې ستاسو قدرمن حضور ته وړاندې سوه. تر بیا مو پولیس جشن ته راسپارم.